پوتین له افغانستانه مرکزی اسیا ته د ترهګرۍ احتمالي نفوذ خطر اوس هم شته دی. په سلامونه هرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کړې او هغه یې خورا اندېښمنونکې بللې دي. نوموړي چې ارمنیا کې د ګډ امنیت شورا سرمسري ته د چهارشنبې په ورځ ناوخته وینا کوله، وویل له افغانستانه د دې شورا غړو هیوادونو ته د اورپکو احتمالي نفوذ خطر خورا لوړ دی. زه د افغانستان د وضعیت په اړه د همکارانو اندېښنې تاییدوم. د ګډ امنیت شورا غړو هیوادونو ته د بېلابېلو نړیوالو ترهګرو ډلو اړوند اورپکو د نفوذ ګواښ لوړ دی. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د وګړو ترمنځ د سختدریزۍ ایډیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي جوړښتونو د فعالېدو خطر زیاتوي. د دې اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ ښاغلي پوتین ویلي روسیه په پام کې لري چې د څو اړخیزو میکانیزمونو له لارې افغانستان سره د ثبات رامنځته کولو کې مرسته وکړي. هغه دې لړ کې د مسکو جوړښت وروستۍ غونډې ته اشاره وکړه. په دې غونډه کې چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو پکې برخه لرله، د افغانستان په اړه خبرې وشوې، خو د طالبانو استازي نه و وربلل شوي. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د ټولګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر دا غوښتنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې د پړاو کې لومړیتوب د یو داسې افغان حکومت رامنځته کول دي چې د ټولو توکمونو استازي پکې برخه ولري. د طالبانو غبرګون: طالبان خپل چارسمبالی حکومت ټولګډونه بولي، خو د روسیې او د ګډ امنیت شورا د نورو غړو هیوادونو د اندېښنو په اړه وایي افغانستان کې داسې څه نشته چې نورو هیوادونو ته ګواښ رامنځته کړي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.